د چین هیواد میلیاردر سوداګر له افغانستان او نورو هیوادونو سره څومره مرسته وکړله. دا چې څومره مرسته یې کړې ده په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له افغانستان او نورو هیوادونو سره د جیکما ستره مرسته. د چین هیواد میلیاردر او د علي بابا شرکت بنسټګر جیکما له افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو سره د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ستره مرسته اعلان کړې ده. جیکما په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې افغانستان او نورو ایسیایي هیوادونو ته 1.8 میلیونه ماسکونه، 2,10,000 ټیسټ کټس، 40,000 محافظتي کالي او همدارز ویلنټایرز او ترمامیټرز مرسته کوي. نوموړي دا مرسته د افغانستان، بنګلادیش، کمبودیا، لاوس، مالدیپ، منګولیا، میانمار، نیپال، پاکستان او سریلانکا هیوادونو سره اعلان کړې ده. نوموړي همدارز له نورو هیوادونو سره هم د کورونا وایروس د مخنیوي په پار د مرستې اعلان هم کړی دی او وایي چې له کورونا وایروس سره به ټوله نړۍ کې په ګډه مبارزه کوو او ماتې به ورکوو. د یادولو وړ ده چې د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه خپور شوی و او اوس د نړۍ څه کم 200 هیوادونو ته رسېدلی دی او له 10,000 څخه زیات کسان پرې اخته شوي دي. د نړۍ ډېر هیوادونه او ښارونه کرنټین اعلان شوي دي او په نړیواله کچه د دې وایروس پر وړاندې مبارزه روانه ده. همداراز په افغانستان کې هم د کورونا وایروس 40 مثبتې پیښې تایید شوې دي چې یو کس هم مړ شوی هم دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.